پکار باندې شي مینا د کتاب او د قلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين قائد المجاهدين محمد وصحبه أجمعين، وبعد. روكي دي پوهنې وزارت دي سر تاج دروند شخصیت زړه ته نږدې مشر د کیفیت تضمین محترم معین صاحب او ټولو راغلیو قدرمنو رئیسانو صاحبانو راغلیو ملمنو د مطبوعاتي ډګر قدرمنو اتلانو ټولو ته ښه راغلاست وایو. الله جل جلاله مو راتقبل که داسې خپل مهم مشاغلم تر شا پرېښي او دلته حضور راوړی. موږ هم زیات منندوی یو او له تاسې څخه تشکري کوو، په عین حال کې عفو غواړو. الله جل جلاله مو راتقبل که. قدرمنو خبرې انشاءالله ډېرې نه کوو، د مقدمې په شکل باید ووایو. انسان الله جل جلاله یو داسې موجود پیدا کړی چې په فطري لحاظ باندې د ټولنې غوښتونکی ده، ټولنیز ژوند خوښوي. بعضې اړتیاوې دي چې انسان یې په فردي لحاظ باندې انجامولی شي، پوره کولی شي، خو بعضې ټولنیزې اړتیاوې دي چې هغه د یو خاص چوکاټ، خاص سیستم او اداري ماحول په ترڅ کې انسان هغه ضرورتونه پوره کولی شي. په دې خاطر چې بعضې ټولنیزې اړتیاوې یو اداري چوکاټ غواړي، انسان دې ته مجبور شو چې یو رهبر غوره کړي. رهبر خپل تشکیل جوړ، دوی ته لایحې برابري او هغه خپل مهم مسایل او قضایا دوی ته وښیي او هغه حل و فصل کړي. له هغه تاریخه رانیولي چې د انسان وجود دنیا ته راغلی، اداري برخه جوړه شوې، خو داسې مثلا کیفیتونه فرق کوي، کمیتونه فرق کوي، ازمان او اقران فرق کوي. زمانه په زمانه باندې مثلا نوښتونه راغلي، ابتکارات راغلي، دا بیله موضوع ده. په ټولیز ډول باندې د ادارې تاریخچه تر ډیره حده پورې تر لرغوني مصر، روم، یونان او اریایي ټولنې پورې رسیږي. تقریبا له میلاد څخه مخکې 4000 کاله مخکې او لنن څخه 6000 کاله مخکې د مصر په لرغوني هیواد کې د اوبو لګولو پروژې پیل شوې او دا پروژې د یو منظم او قوي پلان له مخې پیل شوې. د دغو پروژو د تطبیق په موخه د کال 365 ورځې د یو منظم پلان له مخې په کار باندې واچول شوې. له هغو څخه په استفاده هغه پروژې ډېر په ښه ډول باندې تطبیق شوې چې دا په خپله یوه اداري پروسه وه. له هغه وروسته تقریبا 2500 کاله مخکې له میلاده د شمیر سیستم ایجاد شو چې دا په خپله په یوه اداره کې یو نوښت و، ابتکار او یوه اداري ټولنه وه. له هغه نه وروسته 1500 کاله مخکې له میلاد نه د حضرت موسی علیه السلام لخوا یو منظمه اداري ټولنه جوړه شوه. په دې اداره کې مشران انتخاب کړل شو،
ټولو ته خپل مسؤلیتونه معلوم او د تطبیق چارې ورته وښودل شوې چې دا په خپله په پیغمبرانو کې د اداري ټولنې یوه ښه الګو وه. په وروسته تاریخونو کې له میلاد نه 284 کاله مخکې د رومیانو لخوا په اداري ټولنه کې زیات پرمختګ او ارتقا راغله. دوی تقریبا 101 ولایتونه تشکیل کړو. د هر ولایت لپاره ځان ته والی معلوم کو، لایحې ورته جوړې کړې، تشکیل معلوم کو او هغه د لایحې د تطبیق پروسه په کار باندې واچوله. چې دا په خپله یو اداري جوړښت د دوی یو مشر و دیوکیلسن، دغه مشر د دوی 3 مرستیالان درلودو او هر یو خپل صلاحیتونه معلوم درلودو او هغه کار په اداري لحاظ باندې ښه په مخ باندې روانو. که سړی اسلامي تاریخ ته راوګرځي د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ژوند چې په اداري برخه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حکومت څنګه بڼه وه، د ارشاد، د زکات او عشر راټولولو، د مالیې، د بهرنیو اړیکو د تنظیم، د داخلي نظم او ډیسپلین او سفیران لیږل بهر ته، منظم چوکاټ، مکمل حکومت، دا په اسلامي تاریخ کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قوي او بهتري رهبري یوه الګو نمونه ده چې منظم د حکومت جوړښت د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې د اړتیاو په لزومدید باندې هغه اداري ټولنه مکمل روانه وه. په وروستیو تاریخونو کې که وګورو د مو په اریایي ټولنه کې د بلخ پاچا یما دا په اداري برخه کې ډیر منظم حکومت درلود او چارې ډیر ښه په مخ باندې روانې وي. که سړی 280 کاله مخکې فکر وکړي د احمد شاه بابا په وخت کې یو منظم حکومت درلود، پلان یې درلود، تشکیل یې درلود، اداره یې درلوده. په اداره کې وخت په وخت باندې نوښتونه کول، ابتکارات یې کول او د افغانستان په قدرمن او زرین تاریخ کې د احمد شاه بابا د اداري برخې هغه ښه ټولنه او ښه جوړتیا دا د امت لپاره یو الګو ده. بناءً ښه مدیریت، د ولس قوي او مشاهده سوي پیاوړتیا هم په تاریخي لحاظ او هم په عیني لحاظ باندې هغه په یو ښه مدیریت، په قوي اداره او په نوښتونو باندې کیږي. موږ په هغه وخت کې ښه قوي اداره ولرو چې قوي بشري منابع او قوي مدیریت، نظم او ډیسپلین او د ابتکار او د نوښت فکر له ځان سره ولرو. لله الحمد دغه یو ښه فکر د افغانستان اسلامي امارت په ټولو مشرانو کې موجود ده. هر مشر د دې هڅاند ده، کوشش کوي چې څنګه کولی شي په اداره کې یو داسې قوي او پیاوړی کارنامه بین ته کړي چې هم د مسلمانانو او د ولس لپاره د سهولت ذریعه وګرځي او په عین حال کې شفافیت او دقت پکې راسي. چې د دغو ټولو هلو ترڅنګ لله الحمد د پوهنې وزارت، د شهادتنامو ریاست، د IT ریاست او بعضې نورو همکارانو په ګډه مرسته باندې د ولس د ښه سهولت په خاطر او د ادارې د ښه شفافیت او د دقت په خاطر او له وخت څخه د غوره او ښه اخذ په منظور یوه داسې پروسه شروع کوي چې نن یې تاسې شاهدان یاست او دا داسې یوه ملي مهمه پروسه ده چې په نړیواله سطحه باندې منل سوي او له دقت او شفافیت ډکه پروسه ده. مثلا مخکې یو پیشنهاد به یو چیرته تو دا پیشنهاد معلومېدونه چې دا ورک سو که دا ځای ته ورسېدو، په دې باندې څومره اجراءات وسو. یو مکتوب مثلا یو ځای ته تو کله وخت به د لارې د مشکلاتو په خاطر دا مکتوب مفقود سو، ورک بسو. کله وخت به مثلا د جعل او د تزویر هم کوم امکانات پکې وو. همداراز په دې مکتوب کې به موږ دا نسوای معلومولی چې په دې مکتوب باندې څومره اجراءات سوي، کوم کارونه کوم حد ته رسېدلي او په کوم ځای کې بند پاته دي. دغه پروسه چې نن پیلېږي د IT ریاست د ملګرو
په مرسته باندې ان شاء الله په پای کې به دوی مکمل پریزنټیشن ملګرو ته ورکړي. په دې پروسه کې الحمدلله دا ټول امتیازات او خصوصیات موجود دي. په ډیر کم وخت کې به اسناد او مراسلات خپل ځای ته رسیږي. په عین حال کې به په شفاف او دقیق ډول باندې رسیږي. په عین حال کې به رجال او تزویر څخه په مکمل ډول باندې خوندي رسیږي ان شاء الله. او هغه ساعتونه چې مخکې به په فزیکي اسنادو کې وخت ضایع کېدو لغو څخه به ټول ولس خلاصي او په ډیر کم وخت کې به خپل ځای ته رسیږي. په عین حال کې به خپل مراسلات مکمل سړي ته معلومیږي چې څومره اجراءات ور باندې سوي څومره نه دي سوي په کوم ځای کې کار بنده او مخ او هدف دې کار څه ده او که بنده په څه خاطر په کوم دلیل باندې بنده دا ټول امتیازات پاکستان. بناء موږ دغه پروسه چې موږ شروع کړې ده په لکه څنګه چې قدرمن معین صاحب خبره وکړه د آی ټي ریاست محترم رئیس صاحب د دوی له ټولو همکارانو موږ زیات منندو یو. د دوی په مکمل او ښه همکاري باندې دا پروسه روانه ده. الله جل جلاله دې ستړي قبول کړي. موږ زیات ورڅخه خوشاله یو او په عین حال کې د دغه ریاست چې کوم همکاران دي له دې ټولو منندو یو او په پای کې له ټولو قدرمنو رئیسانو صاحبانو څخه همدا تمه او هیله لرو چې دا پروسه په خپل ریاستونو کې شروع کړي او څوکه قدم په قدم باندې زموږ نظام د دغه پروسې په ډګر کې په مکمل ډول باندې الکترونیکي سي شفاف سي او دقیق سي او ان شاء الله څوکه به نور وزارتونو ته غځيږي او ټول سیستم به ان شاء الله برابرېږي. کار د تعلیم او تربیې لوی مسؤلیت ورونو غواړي